د حج مسائل لرته مصنف رحمت الله علیه بیانول او دی وی چې د میدان عرفات نا چې کله نور پریوزی نو حاجیان به مزدلفه تر روان شي او مزدلفه له چرورسی نو د ماسوتن په وخت کې د ماخام او د ماسوتن مزبدواړه جمع کی او بیا بشپتی رکی وختي دی را پاسی او مزدیو کی فیضات ولعل فجر دې د نوې سبق دی کله چې روخی جی سبا یعنی په میدان د مزدلفه کې او دا اوس د اختر سبا دی او یوم النحر د دلوی اختر رزدا صلی الامام بالناس مزبو کی امام خلق تعال فجر د سبا بغلط پتیار کی بس خو چې اذان شو نو مزبو کی ثم وقف الامام بیا دی ودریږي امام مخ په قبله ووقف الناس ودریږي خلق معوده صرف دعا نو دعا دی غواړي ګور الک ساتو درېدل واجب دي او د سبا د مزنا د نور د خطو پوری لګمخ کی دا وګدول سنت دي والمزدلفه ومزدلفه كلها موقف طول زید ودریدو دے الا بطن محصر مگر بطن محصر یعنی هغه یو خړو چې دا نه وادي محصر ورته وي او بعض علماء لیکلي وادي محصر غزيره چې اصحاب الفیل باندې په غټي ورېدلې ځکه دې کې د علماء اختلاف چې هغه هاتیان وال راتل ابرها او بیت الله شریف دروانو اراده وا نو دا حدود حرم ترا د نشیو کو نور د نشیو نو بعض علماء اراده نشوي نه او کم چې وای را د نشوي نو ګورای مزدلفه ترا د نشل دی وادي محصر کې په غټي ورېدلې نو مزدلفه ټول دو درې دو زیره مگر وادي محصر کې بودري کینا او بیا چې کله نور راحتول نږدې شي نو دا غي نمخ کې ثم افاض الامام بیا با را واپس شي امام والناس مو خلق بمور سرای قبل طلوع الشمس روا مخ کې دراحتو د نورنا حتا یاتو منا رابشی منا تا ننن دیل سلور کارونه دي او پدا به ترتیب وار کوي لمبه با جمرۃ العقبه ولي داغه پسې به قرباني کوي قرباني پسې به سر خړای او سر خړلو پسې د طواف زیارت نمبر پمنا کی ګورنند اختر رز بیان لسم تاریخ ده نو حاجیان ول سلور کارونه لمبه شیطان وشتل د شیطان وشتو نفس قربانی کول قربانی نفس سر خریل او د سر خریل نفس طواف زیارت نادر ته په ترتیب ذکر کړي فیبدأ نشورو دیو کی بالجمرۃ العقبہ فجمرۃ العقبہ سرا غټ شیطان چولوي فیرمیها نودیلی من بطن الوادی دا غیډه د کندنا یعنی دا خړوس په خړونه مړونه پاتې نوي به سبع حسیات فوقی تو سرا مثل حصل خذف پشان دا غیټ کو د حذف دی ته وای حذف معنا سره چې د دې ګوتو منس کې نیوي شي او دا سی وشته چې د حذف وای د حذف معنا دا دې وجه نه هغه د کجوري د ګټي عمرای د چانې د مقدار نه دی لوی وی د کجوري مقدار عمر دی د کجوري د اډو کې د مقدار نه غټول نه دی پکار حذف دا معنا ده چې د ګوتو کې نیوي شي او دا سی وشته شي نو ګور غټ گیټه داسې نشي نیوي او نشي وشته بلکې چې د کجوري د اډو کې مطابق وي هغه ته حذف معنا لغوي ده په مثل د گیټو د حذف چې هغه په دې دواړو ګوتو کې ونیسي او وشته شي ويكبر الله اکبر دی وای مع كل حصاد د هر گیټي سره ولا يقف عندها او چې و گیټو باندې شیطان ولي نودري کی بنا ودری کی بنا بس دیوا ويقطع التلبیه او حاجبا تلبیه ختم کی
مع اول حصوات د اول گیټي وشتو سره یعنی حاجی چې احرام تړلې تلبیه بوي موقع په موقع به تلبیه وای او چړومبه گیټه وشتو نو تلبیه بند شو بس تلبیه بنوي او ثم يذبح بیا د ذبح کی ذبح دیو کی ان احب کری خوخه شي دا خوخه زکه وای چې دا حاجی مفرد دی څوک چې تش حج کوي د ملک نه د تش حج حرام تړلې نو باغ قربانی فرض او واجب او لازم نه ده او کله چې خوخه شي کوي نو هغه هم نه ده خیر خیرات نه دا نه حب په دې اعتبار او کوم حاجان چې دې نه دی ول عمره کیو بیا حج کوي یا د حج او د عمره حرام یو ځای تړلې نو باغ قربانی فرض ده دا دلته ان حب زکوي چې دا د حاجی مفرد ذکر دی چې هغه د وطن نه د حج احرام تړلی ناغبانه قربانی فرض واجب نه ده هم خوخه شي نو ثوابي کولش ثم يحلق بیا د سر اخره او يقصر یا لندي کی والحلق او سر خریل افضل غره خبره او دا مسله ده چې کله احرام انتها تورسی نو خپل سر تخریل شي په خپل خرول شي یو محرم د بل محرم سر داخریل شي والحلق افضل او سر خریل افضل خبره ده بعض خلک لغونتی معمولی سر کټ کی دیو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام منع کړي چې بعض سر پریز او بعض وخره خبره ده چې یا خلوی سر وي نو د ټول نو دومره اندازې سره کټ کی دور اندازې سره کټ کی او که سر وړو کې نو خریل بس دا خبره وقد حل او حلال شل لهودتا كل شيء نر یو شی الا النساء بغیر د بیبیانو دی خپل جامع واچي نکونه بکټ کی خوشبو بو لګئی هر شی ورته حلال شو سیوا د صحبت نه دې توي تحلیل اول د طواف زیارت کول نفس دې مکمل شو حلال شو اوس کوم سوچي تاسو ګوره یو صفه وایو ان شاء الله چې دا قدوري د رمضان شریف درس پور اخلاص ثم یاتی مکه تبیاد مکی مکرمه تراشی من یومه بدغرض کچره راتلې شو خبره ده چې د اختر پر سره طواف زیارت ختم کی من یومه ذلک بدغرض او من الغد یا سبال او من بعد الغد یا د اختر پر درې مرز راشي فیطوف بالبیت نو طواف دیو کی په بیت الله کې طواف زیارت طواف زیارت دا باج کې غفر الشی ګور حج کې درې فرضونه دي احرام تړل میدان عرفات کې ودرېدل او د طواف زیارت کول دا درې فرایض دي سبعه اشواط وګردشونه دیو کی